د جنوب سړي لپاره د جنابت په حال کې مصافحه کول چاته لاس ورکول دا څرنګه دي حیض جنابت په ټول بدن کې نجاست حکمی راولي که حقیقي نجاست حکمی لاس په غره خو نجاست حقیقي نشته نو د حیض په حال کې هم لاس چاته ورکوي شي ښځه د جنابت کې خو په لاس پورې نجاست حقیقي نشته د جنابت په وخت کې هم چاته لاس ورکوي شي حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی علی السلام د سره ملاقات شو او حضرت ابو هريره جنوب و دوی بیا غلای انخناس غلای تر پښا شوم او لاړم غسل مې وکړ چې راغلم راتوري چیرې وې یا راتوري چیرې لاړې چې ما زروم لري د بیا چیرې لاړې ما ورته له سیب زه د جنابت په حال کې وم نو غسل ته لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مؤمن لا ينجس اوس په دغه حدیث مبارک کې د ترجمه الباب د ثبوت ته باب دا په مصافحه د جنوب کې او دلته دا وی چې د نبی اسلام سره په مخه ورغلم زه د جنابت په حال کې هم نو تر پټ شوم غلی لاړم غسل مې وکړ در نه پیتنه وکړ چیرې لاړې ما ویل زه جنوبم غسل مې کوه دو ویل چې مسلمان نه نجس کیږي نو ثبوت مصافحه قرآن غي نو وای بل روایت کې دا سره غري چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات شوم ماته لاس را کوستړې ما شم سره وکړه بیا مې په سوکا زه شرمېدم سوکا مې د لاس د لاس نه وېست او ځان مې مؤخر کو لاړم غسل مې وکړ نو پیتنه وکړ چیرې لاړې ما ورته ویلې چې جنوب د جنابت په حال کې د لاس تر کول تاته مې مناسب ونه بلل درته ویل چې مسلمان خو نجس کیږي نه نو مصافحه روا ده مسلمان نجس کیږي نه بل روایت کې راځي چې مسلمان ته نجس مو وي مړ به کژوندای نجس ما بولای دغه په تقاضا باندې څوک وي چې مسلمان چې مړم شي بدن نه نجس کیږي ولې خو د نبی اسلام چې نجس ما بولای او څوک وي چې انسان حیوان دموي ده وجود کې وینه لري غویا یو میګه اوخ چې موږ خروغ وکړ روا ده الته خو چې دمه مسفوح ته جدا شي چې په خپل مرګ مړ شي به وکړ روا ده ولې نجس شو دا وینه پکې تیت شوی نو مسلمان چې مړ شي دا خو څوک علالای نه چې وینه تر جدا شي نو د دم وینه په بدن کې تیت شو بدن نجس ده نو غسل ورکول فرض دي خو خبره دی مؤمن وکړه چې مسلمان نه نجس کیږي کافر څنګه د نجس ته کنه نو وی اعیان د کفارم نه دي نجس ذات نه د نجس که نجاست حقیقي په لاس یا په پخا یا په کوم ځای پورې وود هغه خو که مسلمانۍ مغځای نجس ته که کافر مغځای نجس ته نور ذات کافرم نه د نجس او څوک چې نه نجس ته ولې خدای پاک انما المشركون نجس علاوه مشرکین نجس دي نو د کافر وجود ټول نجس هغه په مقابل کې مسلمان نه نجس کیږي عام علما په دې دي چې اعیان د کافرانو هم نجس نه دي خو چې خدای پاک ورته ویل دي انما المشركون نجسون دغه نجاست نه نجاست عقیدوي مراد ده دې عقیده ډیره خبيثه ناپاکه عقیده ده او یا وای تعبیر په نجاست کفارونو ته شوی ده مبالغه ده په نفرت کې د کافر نه بدوسه ځان ساتي مين او محبت او دوستي باندې کوي چې حتی ورنږدې کېږي بم نه لکه د نجس شنه چې ځان ساتي دا ترک تعلق ته تاکید په دغه کې چې مشرک نجس ته یعنی لکه ظاهره پلیتی چې وی پوره چې ظاهره پلیتی په چا پوری په ګند ککړی څوک ورنږدې کېږي مایل بم نه کوي ورسره نږدې تعلق ستړي ماشي او مصافحه او معانقه دا بم نه ورسره کوي دغه اشاره ده کني نور ذات کافرم نه د نجس چې په لاس پورې نجاست نه یو دغه کافر او بو تلاس ور دی پیغو بو باندې او دس روا ده ذات خو نه د نجس نجاست خبره چې راغله د هغه د عقدي په لحاظ باندې ځکه هم په دغه مسله کې به راځي چې جمعه ته مشرک نه نوتای شي کنه
نو هلته بعضې ائمه وایي نشي ننوتی ځکه خدای پاک ویلي دی نجس دی. خو موږ مسلک دا ده چې نه، په ذات کې خو نجاست نشته، په بدن پورې خو نجاست نشته. هلته نبي علیه صلات وسلام د وفودو د مشرکینو دپاره په جومات کې دننه خیمه درولې وه. یو مشرک حضرت سمامه 3 شپې په جومات کې تړلی و، په مټه د جومات پورې. پس د 3 شپو اخلاص کو ایمان راوړ. نو ذات کې نجاست نشته، که نجاست هغه د عقیدې په لحاظ باندې ده.